شهید عثمان صاحب ټول کریډیټ دی د فلم شوټینګ نه مخکې 1 ویک مطلب یو هفته وشوه چې مطلب دې لوکیشن پسې ګرځي را ګرځي حساب کتاب اخوا دیخوا زما تن بدن کې ساده سلور کنج دنیا زه به دا وایم چې زه په سختو الفاظو کې دا غندنه کومه چې مطلب تاسو مطلب دونه تکلیف دونه کړاو او بیا د ټول ټیم ورک سره تاسو دونه ښایسته انداز سره تاسو پیښ او بیا یو کس ورځې مطلب خپل ټایمینګ ورکوي قربان د جانان قربان د جانان قربان د جانان ارمان مو دغه دی زه یم چې ټول عمر مونږ ته بس مور او پلار ژوندي د هغو سر سایه په مونږ باندې بس نور څه نشو ویلی سرجي بس وطنا 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 سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو پښتو فلم انډسټري د کتونکو دپاره یو نوی فلم ساز کوي چې د فلم نوم دی قربان د جانان د دې فلم پر شوټینګ سیټ باندې موجود یم زما پر څنګ باندې د پښتو فلم انډسټري یو نوی ځوان چې د دې ځوان نوم دی شاهد خان له شاهد خان سره قربان د جانان فلم په حواله خبرې اترې کول غواړو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې شاهد خان ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشه جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم او وعلیکم سلام په خیر علی ډیره زیاته مننه شکریا خوشحاله اوسئ شاهد خان څنګه ژوند زندگی د څنګه ده الحمدلله بالکل فرست کلاس ایون د الله تعالی لاک شکر گزار الحمدلله په پښتو فلم انډسټري کې خو یو بل شاهد خان هم شته چې بلها فلمونو کې کار کړی دی او د ډیرو کتونکو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی ستا نوم هم شاهد خان دی څه وایې چې ته به د شاهد خان هغه ځای ته ځان ورسوي ړومبی خو زه به دا وایم چې شاهد خان زمونږ ریسپیکټیبل دی زمونږ سینیر دی زمونږ قدردان دی د هغې انداز او زما انداز کې ډېر زیات فرق دی یو خو وي کافي زما خو ړومبی دغه یو هوبیټ دی دغه عادت دی چې بالکل کاپي نه منم او نه یې کومه بس هغه په خپل ځای شاهد خان او زمونږ خپله شاهد خان شاهد خان دا ماته ووایه ته په پښتو دا نوی فلم قربان د جانان په دې کې د خپل فن مظاهره کوي ستا کرکټر څه دی او د دې فلم په حواله څه وایي قربان د جانان یو بیسټ لو سټوري فلم دی یو ښه پروجیکټ دی الان کې زه به دا وایم چې شهید عثمان صاحب ډېر زیاته شکریا ادا کومه دې زما دویم ځل چانس دی چې ما ته چانس راکوي او دې په مطلب اکثره نوي ټیلنټ باندې کار کوي نوي ټیلنټډ هلکانو باندې کار کوي اوس په دې فلم کې اصغر چیمه صاحب او وقار جانی ایز ا هیرو راغلی دی نو انشاءالله سبجیکټ ډیر بهترین دی او ډیر الله دی انشاءالله پبلیک به خوښوي قربان د جانان شاهد خان دا ماته ووایه قربان د جانان فلم ډایرکټر شاهد عثمان صاحب دی د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې زما په خیال په اول ځل کار کوي د شاهد عثمان و دې ډایرکشن ته په کوم نظر ګوري شاهد عثمان صاحب یو ډیر مطلب ناشنا او ډیر بهترین یو خود سوچ ول انسان دی شاهد عثمان صاحب همیش مطلب په نوی جنریشن نوی علاقانو باندې زیات هغه مطلب فوکس کوي او کار ور باندې کوي او ډیر بهترین او ښه ډایرکشن ډیر الله زه به دا وایم چې یاره په ختمه ده په ډایرکشن باندې بالکل ختمه ده جی شاهد خان بله خواته به راسو ته دې میدان ته شوبیز دنیا ته څنګه راغی واو ډیر بهترین کوېسچن د دې نه مخکې زمونږ یو ایلډر برادر مطلب مشر ورور جلال ګوهاټي جلال سرحدي باندې هغه یو فیمس و مشهور نو هغې راتلل داسې و چې مطلب 2011 کې هغې زما په خیال چې راغلي و کارونه یې کول ښه بېشمېره مطلب ډرامې ورکړي ایز ا پروډیوسر ایز ا هیرو راغلی و او چونکې بیا د کور داسې مسلې وي بیا هغې کار پرېښوستو او شوق زمونږ هم بچپن نه بیا 2015 نه زمونږ سټارټ واخیستل شو زمونږ یو سټیج ډراما وه هغې نه پس بیا سی ډي ډرامې دور و همغه بس مونږ کار چلو کړو بس تر اوسه ماشاءالله بس پکې اخته کار کوو شاهد خان له خپله
مشر وروره دا ښه متاثره یې که د پښتو فلم انډسټري له یو بله فنکاره متاثره یې چې تا دا فیصله وکړه چې زه به هم ځم په پښتو فلمانو کې به د خپل فن مظاهره کوم؟ بهترین ښایسته ښه کوېسچن سرجي. زه به دا ووایم چې یاره مطلب کوم چې مطلب هر یو مطلب هیرو وي هغې د چوایس وي. زه به دا وایم چې یاره پښتو انډسټرۍ کې زما داسې مطلب شته چوایس هیرو شته، خو مطلب داسې زه نه وایم چې یاره مطلب دې زما خوښ دی او زه دې پسې راغلی یم. خو زما یو خپل شوق و، زما یو خپل هوبیټ و او پاتې شو زما د رور خبره. هغې په خپل ځای مطلب یو داسې و، هغې شکل صورت ماشاءالله یو هینډسم، هغه مطلب باډي بلډر هم و، نو مطلب هغې خپل یو انداز و، زما یو خپل انداز دی ماشاءالله. بس لین د روان دی کېږي انشاءالله. قربان د جانان فلم پر ډیر بهترینه پر ډیر زبردست لوکیشن باندې ساز کېږي. دې لوکیشن ته څه وایي؟ دا لوکیشن څنګه لوکیشن دی کتونکو ته ووایي؟ یاره لوکیشن خو زه دا ووایم سرجي چې ډېر الله او ډېر زیات ښایسته. تاسو دغه نظارې کتلی شئ بیک کې فیس ټو فیس دغه، نو ماشاءالله ډېر ښایسته. او بله دا چې د شهید عثمان صاحب ټول کریډیټ دی. د فلم شوټینګ نه مخکې 1 ویک مطلب یو هفته وشوه چې مطلب دې لوکیشن پسې ګرځي را ګرځي، حساب کتاب اخوا دې خوا. او الن کې بس لاست کې اخر کې دا یو خانپور دی، خانپور ډیم ورته وي، او ډېر ښایسته لوکیشن دی او مطلب دلته راغلي ټول سیټ دی موجود دی او ټول انجوای کوي. شاهد خانه پښتو فلم انډسټري ته د نوو چیرو ضرورت وي، ولې چې په مستقبل کې پر روان وخت کې به نوې چیرې د کتونکو دپاره کار کوي او دا توقع ده چې هغه فنکاران به د کتونکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. د نوو فنکارانو دپاره څه وایي؟ ډېر فنکاران داسې دي چې د هغو دا شوق دی، او بلکې که زه دلته دا خبره وکړم جنون یې دی تر حد زیاته شوقي دی. هغو نوو فنکارانو ته څه وایي چې پښتو فلم انډسټري کې د په کومه طریقه کار وکړي؟ وړومبی خو دغه دی سرجي، مطلب زمونږ چې څومره هم سینیر کسان دي، شاهد صاحب دی، عجب ګل دی، جهانګیر جانی اینډ ارباز خان، دې ټول خلک سپورټ کوي او خلک یې خوښوي تر اوسه پورې. خو دا نه دی چې مطلب او نه دا د چا د پلار میراث دی چې مطلب همدغه 3-4 واړه دي کار دی کوي مسلسل. دې کې اوس د اصغرچی مصیب راغلی دی، یو مطلب یو رسک اخیستلی دی. اوس په سیټ په دوران کې هم دغه خبره وشوه، چونکې نن 4-5 ورځ د شوټو دغه خبره کېږي. اصغر صاحب د خولې خپله خبره ده، وینا ده چې مطلب دغه یو چینج سټوري ده. مونږ نوي علاکان د وقار صاحب دی او اصغرچی آصف خان صاحب، نور پکې ستارې چې کمی دا خو اولډ دي، مطلب زړه کاسان دي کاسټینګ، مطلب دا په نیو جنریشن باندې ساز شوی دی. هغې دغه خبره یو خبره مینشن کړ چې مطلب دا به زما آخري فلم وي چې مطلب که هیټ شو، مطلب بس نوي علاقانو ته چانس میلاو شو، سرجي کار به کوي، چاته مطلب څه ستونزه څه پرابلم وغیره دا پکې نه راځي. او که فلاپ شو فلم، خدای مکه که فلاپ شو، نو بیا پښتو انډسټري بالکل ختمه ده جي. نوي کسانو ستاسو ذکر وکړو او دا د اصغر صاحب د خولې خبره ده، هغې وینا ده. مطلب که فلم لاړو هیټ شو، خو بس مطلب نوي علاقانو ته چانس دی برابر دی، کار به کوي انشاءالله، نو ټینشن نو پرابلم، بس راځي نوي کارونه به خلک به کوي. شاهد خان زه چې تا په دې شوټینګ سیټ باندې وینم ته په شلوار او کمیس کې، نن د ګیټ اپ بالکل چینج دی په پینټ شرټ کې، دا ولې؟ سرجي دا خو شهید عثمان صاحب چې کوم دی هغې وویل چې یاره مطلب دا ټول فلم ټول کاسټینګ ټول مکمل ټول ټیم ټول پینټ شرټ دی او دې کې نه شلوار کمیس ته. او زه په خپلم په الله تعالی یقین وکړم چې دا به زما وړومبی ځلي چې فلم کې ما پینټ شرټ مطلب یوز کو استعمال هم کو، چونکې زما خپل چینل دی یوټیوب چینل منزل ټي وي، هغې کې ما بشمیره ډرامې ورکړي دي، تاسو سرچ کولی شئ یوټیوب کې منزل ټي وي، نو هغې کې زمونږ دا څیزونه نه او بس شهید عثمان صاحب هغه داسې دی چې بس یو خبرې سړی دی وی پینټ شرټ مه یا بسم الله جي، نو بس ستاسو په مخ کې و سرجي. وطن چینل هم یو کاوش شروع کړی دی او د فنکارانو انټرویوز کوي، مرکې کوي. د وطن چینل دې کاوش ته په کوم نظر ګوري؟ ډېر بهترین سرجي، دا ستاسو یو سټرګل دی، دا ستاسو یو تکلیف دی،
چې تاسو هغه د اسمان سر نه راشي او دلته ټول ټیم سره ستاسو ډېر ښه مطلب سلام دعا وشي، دا هم د اعزاز د وړ خبره دی. زه به دا وایم چې زه په سختو الفاظو کې دا غندنه کومه چې مطلب تاسو مطلب دونه تکلیف دونه کړاو او بیا د ټول ټیم ورک سره تاسو په دونه ښایسته انداز سره تاسو پیش او بیا یو کس ورځئ مطلب خپل ټایمینګ ورکوئ، انټرویو اخلئ. نو زه به دا ووایم چې د وطن ټي وي یو جهان مننه، د ټولو کتونکو یو جهان مننه، شکریا. الله دې ستاسو په ژوند کې برکت واچوي سرجي، الله تعالی مو ورته ژوندي لره. شاهد خان څه ارمان د دی چې شاهد خان په پښتو فلم انډسټري کې کوم مقام ته ځان رسول غواړي؟ سرجي د ټولو مطلب یو ښه ارمان یې ښه سوچي چې زه یو سټیپ نه دویم سټیپ نه دریم سټیپ ته دې لاړ شم او په یو ښه سټیج باندې ودرېږم. بس ولاړ اخر خو بیا هم مرګي او داسې څه ارمان هم نشته چونکې کارونه کوو ارمان هم والله بس داسې څه په زړه نشته، خو بس یو ارمان هم دی چې بس دغه مور او پلار ته ژوندي او بس الله تعالی دې ټولو ته مطلب همدغه شانې ژوندي لري او چې د چا ژوندي وي نو په الله مې دې قسم دا یو داسې هستي ده مور او پلار. تاسو د ارمان ذکر وکړو د چې په زړه دې څه ارمان دی، نو بس ارمان مې دغه دی زه یم چې ټول عمر مونږ ته بس مور او پلار ژوندي د هغو سر سایه په مونږ باندې بس نور څه نشو ویلی سرجي. بس ګرانو کتونکو شاهد خان چې د مور او پلار ذکر راغی لږ غوندې ګډوډ شو، مونږ هم لږ غوندې ګډوډ کړو. ولې مور او پلار یو داسې رشته ده چې دا رشته تر ټولو رشتو زوروره رشته ده. شاهد خانه په آخر کې خپلو کتونکو ته مینوالو ته که د یو څه پیغام په ذهن کې وي؟ بس سرجي والله بس نور هم څه زړه کې شته یم نه او بس کتونکي دي دې چې مونږ ګوري د دې په سر بس مونږ هر څه یو بس الله دې د ټولو پښتنو مینوالو قدر عزت وکړي او بس چې څه هم وي انشاءالله ټولو پښتنو سره مونږ به شریکو او الله تعالی دې ټول پښتانه مینوال آباد او خوشحال لري. ډیره مننه شاهد خانه چې د شوټینګ په دوران کې د شوټینګ په ډریس کې موږ ته وخت راکړی، ټایم د راکړی، ستا یو جان مننه. ګرانو کتونکو دا و یو نوی ځوان شاهد خان چې له د سرم د نوي فلم قربان د جانان په حواله او د پښتو فلم انډسټري په حواله باندې څو خوږې خبرې وکړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاسته. د خدای په امان.